تازه او بعد خبر ایران کې د افغان کډوالو شکایت بندیانو ته د حیواناتو په څیر یوه ګوله ډوډۍ غورځول کیږي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. ګران دوستانو پوره جزیات را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس سرحد نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه او چلند یې څنګه دی. له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو د بد چلند په اړه له یاد هیواد څخه یو افغان زاویه نیوز ته غږیز پیغام پرېښی دی چې موږ یې د امنیتي شرایطو له وجې لیکلی بڼه له تاسو سره کټ مټ شریکوو. نوموړی وایي ان پاسپورټ لرونکي کډوال هم نیول کیږي. په اردوګاه یا د ستنولو مرکزونو کې له کډوالو سره د حیواناتو په څیر چلند کیږي. لسو ورځو کې یوه ګوله ډوډۍ ورکول کیږي او هغه هم له لرې څخه ورته غورځول کیږي لکه له پنجرې چې حیوان ته خواړه غورځول کیږي. په بندیخانو او اردوګاه کې 10 ورځې ډیر شکنجه کیږي، وهل کیږي او سخت کارونه پرې کیږي. پیسې، موبایل او د لاسونو قیمتي کړۍ یا ساعتونه هم ترې اخیستل کیږي. تش تور وطن ته اړول کیږي. دغه افغان کډوال وایي د طالبانو سفارت یوازې خپل سیاسي معاملې مخکې وړي او له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو پر بد چلند سترګې پټوي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن چم شو ویډیو او که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.